یوه ورځ نبي علیه صلات وسلام ته یو صحابي راغلو. یا رسول الله رزق تنګي مه ده، وظیفه راته وښیه چې الله مې رزق کې برکت واچوي، ته رزق مې الله ډېر کړي. نو نبي علیه صلات وسلام نه قربان شه، اوږدې اوږدې وظیفې ورته نه وښیلې چې دا وظیفه کوه رزق کې به د الله برکت واچوي، دا وظیفه کوه نه. نبی علیه صلات وسلام خبره ده، ګوره د ما او تو خبره نه ده، نبی علیه صلات وسلام خبره ده. او دا عمل کوو، نبی علیه السلام دا عمل صحابي ته خیاله ده، خدا دی کی تعلیم مو توتا ده، لکه څنګه صحابي په عمل کوي داسې به زه او تا په کوو. تجربې دی واجنبي نه کوو، د پیغمبر په خبرې به تجربه نه کوو، یقین دی واجنبي کوو، یقین سره به دا عمل کوو، الله به مو تو رزق کې به برکت وچی. نو دا صحابي ورته راغلو چې یا رسول الله اريد ان يوسع علي رزقي، زړه مې غواړي چې مو رزق کې الله برکت وچی، رزق کې مې برکت نشته. نو نبی علیه صلات وسلام څه ورته فرمایي چې ادم علی الطهاره یوسع علیک رزقک. ای صحابي همیشه په اودسه کې اوسه، الله پاک به د رزق کې برکت وچی. همیشه اودسه کې اوسه، الله پاک په تو په رزق کې برکت وچی. عزتمندو د اودسه لورې ډېرې فایدې دي. ایوی پر شیطان نبی علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شو. نو نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه شیطان نه چې تو څو دیخ نه دي، څو دشمنان دي. شیطان ورته ویلو چې د الله پیغمبره ایمو 15 دیخ نه دي. نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه یڅ چوک چوک دي. شیطان وتی چې اول مته دخمانه، اول مته دخمانه. به ورته ویلو چې هغه مسلمان سړی او هغه مسلمانه ښځه چې همیشه په اودسه کې اوسي، ټول لغات دښمانې مو هغه ښځه او هغه سړی ده چې په اودسه کې پاتې کېږي. زه هغه سړي او هغې ښځې نه ډېر ډارېږم چې همیشه په اودسه کې وي. او کوم سړی چې په اودسه کې پاتې کېږي د الله رحمت په هغه باندې ورېږي. چې کله تو باندې د الله رحمت ورېږي نو بیا تو ته شیطان مخ ته نشي راتلی، شیطان بیا تو ته نږدې نشي کېدی. او چې کوم سړی اودسه کې څملستلو مرګ ورته راغلو، الله پاک به د شهید درجه ورکړي، الله پاک په شهادت والا درجه ورکړي. او کوم سړی اودسه کې څملستلو یوه فرشته د دې دپاره دواګانې کوي.